السلام علیکم دوستانو، شیردل تخنیکی معلوماتی چینل ته ښه راغلاست. الله تعالی دې وکړي د صحت او عافیت جامه په تن ولرئ. زموږ د نن ورځې ټاپک او موضوع دا کله چې یو شخص یو انسان برق ونیسي نو په دې صورت کې د برق وټ انسان وژني که نه د برق کرنټ انسان وژني. دوستانو زه غواړم په دې رابطه ستاسو سره مختصر لنډ او مهم معلومات شریکم. نو دوستانو دا ویډیو مه مس کوئ، تر اخره پورې وګورئ ترڅو د دې مفیدو معلومات څخه ځانونه برخمن کړئ. نو دوستانو راځو ټاپک او موضوع ته. د انسان هومن باډي یعنی جسم د دوه قسمه کمبینیشن سیستم څخه جوړ دی چې عبارت د کنډکټر او انسولیټر څخه دی چې ډیر په اسانه باندې په دې کې کرنټ تیریږي. کله چې مونږه په برق او برېښنا کې کار او فعالیت اجرا کوو او مونږه سیفټي یعنی حفاظتي سیستم نوی مراعات کړي نو په دې صورت کې کله چې زمونږ د هومن باډي یعنی د بدن څه حصہ د فاز یعنی ګرم لین سره ټچ شي نو په دې صورت کې سرکټ کمپلیټ کیږي او زمونږ هومن باډي یعنی بدن ته شدید شاټ راکوي او زمونږ د ژوبلېدو، زخمی کېدو او د مرګ سبب ګرځي. راځو دوستانو ولټیج څه ته ویل کیږي. ولټیج یو ډول برېښنایي پریشر دی چې د دې په مرسته کرنټ او الکترون د یو ځای څخه بل ځای ته انتقالیږي او ولټیج ته الکتریکل ټینشن، الکتریکل پریشر او پوټنشل ډیفرنس ورته هم ویل کیږي. راځو کرنټ ته چې کرنټ څه ته ویل کیږي. فلو آف چارج الکترون ان الکتریکل کلوز سرکټ یعنی په یو برېښنایي بند سرکټ کې د چارج الکترونونو بهېدو ته دې ته کرنټ ویل کیږي. اوس راځو دوستانو ولټیج د انسان د مرګ سبب ګرځي که نه کرنټ د انسان د مرګ سبب ګرځي. دوستانو عموما کرنټ چې دا د انسان د مرګ سبب ګرځي او ولټیج د انسان د مرګ سبب نه ګرځي. زه غواړم په دې کې ستاسو سره یو ساده مثال شریک کم ترڅو تاسې ښه پوه شئ. مثلا دوستانو ستاسې یو ملګری دی غواړي ښکار وکړي او ښکار ته وتلی دی او د دې سره یو لینده ده، یوه کاڼی دی. نو دوستانو کله چې دا مرغۍ ویني او په مرغۍ باندې ګزار وکړي نو دوستانو په دې وخت کې دوستانو مرغۍ چې را په کاڼي باندې لګېږي، را غورځېږي او مړه کېږي. نو په دې صورت کې لینده چې ده دوستانو دا ولټیج دی، پریشر دی چې دیکه ورکوي کاڼي ته او کاڼی چې دی دوستانو دا کرنټ دی. دوستانو دا وه زموږ د نن ورځې ټاپک او موضوع. دوستانو که غواړئ د برق تخنیک څخه ځانونه برخمن کړئ او خپل هر قسم برقي وسایل په خپلو کورونو کې ترمیم او جوړ کړئ نو دوستانو که زما چینل مو نوی سبسکرایب کړئ زما چینل سره سبسکرایب کړئ او که دا ویډیو مو خوښه شوي در سره لایک او شیر کړئ د خپل ملګرو سره ترڅو خیر او پیدې ټولو ته ورسیږي. دوستانو ستاسې د توجه او لیدو څخه یو نړۍ مننه. السلام علیکم.